ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خبر شي بشک د الله تعالی دوستون چې دی په هغه باندې نه څه ویره شته او نه به دوی غمجن کیږي. الذين آمنوا وكانوا يتقون. هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی او دوی ویریږي د الله تعالی نه. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. هم دوی د پورا په دنیایي ژوند کې زیری دی او په آخرت کې هم د الله تعالی کلمات لره هیڅ بدلول نشته. هم دغه لویه کامیابي ده. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. او د دې کفار خبره د تو غمجن نکی بشک عزت ټول خاص د الله تعالی د پوره دی. هم هغه ش اوریدونکی ش پوی دی. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. خبردار شي بشک خاص د الله تعالی د پوره دی هغه څوک چې په اسمانونو کې دی او هغه څوک چې په مځکه کې دی او پیروي متابعت نه کوي. هغه کسان چې د الله تعالی نه پرته بغیر شریکان بولي دوی پیروي متابعت نه کوي مگر د ګمان او نه دی دوی مگر دا چې اټکل قیاس چلوي. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. الله تعالی هغه ذات چې توسه د پوره شپه جوړه کړې ده د دې د پوره چې توسه په دې کې آرام وکړي او ورځ روښانه ګرځولې ده. بشک په دې کې خامخا نقش دي د هغه قوم د پوره چې اوري. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. مشرکون وی الله تعالی د ځون د پوره اولاد نه ولدای. هغه الله تعالی پوک دی هم دی غنی بے پروا دی. خاص دل را دی هغه څه چې په اسمانونو کې دی او هغه څه چې په مځکه کې دی. تو سے سره په دې خبره هیڅ دلیل نشته. آیا تو سے په الله تعالی باندې هغه خبره ورته پي چې پر نه پوهیږي. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ورته ویا بشک هغه کسان چې په الله تعالی باندې د ځون دروغ جوړوي دوی بو خلاصای پیدا نه کوي. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. په دنیا کې لږه پیدا وخستل دي بیا خاص میشته د دوی واپس راتلل دي. بیا به موږ دوی ته ډېر سخت عذاب ورڅکو په سبب د دې چې دوی کفر کوي.